د تودوخې د فشار اغیزې د تودوخې د فشار سره په غواګانو کې د کورټیسول او ګلوکوکورټیسټیراید هورمونونه دا زیاتیږي چې له امله د مقعد تودوخه زیاتیږي. ورپسې د جی ان آر ایچ د اف اس ایچ ال ایچ هورمونونه یعنې دا هغه هورمونونه دي چې په دې کې تخمه د زیاتېدلو دپاره دي، د تخمې د پخېدلو دپاره دي، د تخمې د تنبیه کولو دپاره دي. دا کمیږي او د دې د کموالي د وجې چې د غویمتوب نه کېږي، د تخمې د القا کېدو وړتیا چې ده کمیږي، د جنین وده او پرمختګ چې دی دا ځنډېږي، تکثري سیستم چې کوم فعالیت دی دا کمیږي او بالاخره د جنین سخت پکې هم کېږي. د ده سره خوا کې چې دی د غواګانو تنفس چټکېږي، د زړه ضربانې زیاتېږي او هغه هورمونونه چې د هغه د تولید دپاره پکار دي د هغه په هغې ناوړه اغېزه کېږي. غواګانې په اسیدوسیس اخته کېږي او د اسیدوسیس سره خوا کې چې دی ځینې په ګډوالي هم اخته کېږي. په ټولیزه توګه ویلی شو چې تودوخه کولی شي د غواګانو د شیدو په تولید باندې او تکثري سیستم باندې ناوړه اغېزه وکړي او همداشان د خوراک خوړلو وړتیا هم لږوي.